ذکر او مذاکره کول دا د ایمان د خبرو وا او د ایمان د خبرو د پاره د ایمان مجالس به قائمول ذکر الله جل جلاله ما مخکې عرض وکړ موږ او تاسو نه ایمان غواړي او د ایمان د پاره معیار او پیمانه دا د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ایمان دی ذکر الله جل جلاله موږ او تاسو ته فرمایي چې داسې ایمان راوړي لکه صحابه کرامو چې راوړي دي کله صحابه کرامو ته خطاب کیږي د دې رستنوي خلکو تاسو په شانت ایمان راوړ ان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا کدی رستنوي خلکو تاسو په شانت ایمان راوړ دوی به کامیابی په هدایت باندې وي په سم لار باندې وي وزما محترم دوستانو ایمان به جوړیږي څنګه د ایمان مهنت په کوم ترتیب سره شوی دی د ایمان لپاره د ایمان د زده کولو لپاره د ایمان دعوت شرط دی او دې سره د ایمان باندې استقامت شرط دی الله جل جلاله فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چا چې ویل چې زموږ رب الله دې به په دې استقامت وکړي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دوی باندې بڅویر نه یو نه بدی غمجنی چا چې ویل زما رب الله دی زمون رب الله دی چا چې دا خبره وکړه دوی باندې بویر نه او دی خبره باندې استقامت اختیار کو ویل خو آسان دي د دې الفاظ آسان دي ابو جهل ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار دعوت ورکاو بار بار به ورته فرمایل چې لا اله الا الله وایا کامیاب بشي چونکه ابو جهل عرب او قریشی او په دې خبره پوهیدو چې لا اله الا الله کی څه خبره پرته ده مغیره بن شعبه رضی الله عنه فرمایي وای ما ابو جهل په لار باندې روانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په مخه باندې راغی په کوڅه کې په لار کې په مخه باندې راغی دای کې د انسانانو د هدایت حرسي لار کې دواړه را روان دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته دعوت راک او زم متوجه کړم ابو جهل متوجه کړ ورته ویل ایمان راوړه کامیاب بشي لا اله الا الله وای کامیاب بشي په کوڅه کې موږ سره خبره وکړه وی چې نبی رسول الله والسلام کله زموږ نه رخصت شو مغیره رضی الله عنه ورسته به ایمان راوړی دی وی ما ابو جهل ته ویل چې ابو الحکمه د دې نبی رسول الله والسلام خبرې څنګه دي وی ویل چې په الله قسم دا د خبرې حق ابو جهل دا خبره وکړه چې د خبره حق ده خو د دوی د کورنۍ خلکو بني قصي دا دعوه وکړه چې موږ به د بیت الله کفالت کوو موږ به حاجیانو توبه ورکوو موږ به دا خدمتونه کوو دا ټولې خبرې ورسره موږ ومنلې اخر کې اوس دوی دا دعوه وکړه چې زه د الله نبی ما موږ کې د الله پیغمبر راغلی دی دا خبره ورسره موږ ونه منو ضد کې راغی ابو جهل ضد کې راغی قصد وکړه حسد وکړه نبی علیه السلام سره کنه دې خبره باندې پوهېده چې دا حق نبی دی او دا د کومې خبرې چې دی موږ ته دعوت راکوي دا حق خبره ده خو د حسد او د ضد د وجنه الله جل جلاله د ایمان نه محروم کړ د دې وجنه زما محترم دوستانو عرضم دې پورې کاوه چې ایمان د ایمان دعوت سره قوي کیږي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې د ایمان دعوت چلاو او کله به چې د ایمان والا د ایمان دعوت قبول کو د ایمان باندې به مشرف شو نو لومبه قدم به چې اخسته لومبه الفاظ به چې د خلینو وتل همدغه خبره بوا زماد داروسته ایمان راوړي به صحابي دي او داسې ډیرو خيار سره او ډیر پوي سره و د یو ځل راغی د قریش مجلس لګیدل دی ابو جهل عتبه او شیبه او د خلک ناشتي د مکی سرداران ناشتي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بارے خبره کوي چې مونږ کې داسې یو کس پیدا شوی دی چې مونږ کې د اتفاقی واچوله زمونږ ځوانان مونږ نه جدا کړل زمونږ دا کارونه وکړو زمونږ پلارانو ته بد وي او زمونږ خدایانو باندې ته بد رد وي زما دا چې ډیر پوي سره و د بد خلکو
علاجونه کول، دم به اچاو، خلکو باندې چې چا باندې به چې دی جادو شوی و د دې علاج به یې کاوه. ډېرو خیر پوه سړی و. زما دوی چې زه دې مجلس کې ما دا خبرې واورېدې چې دا څنګه سړی ده چې دې قریشو کې د خلکو کې بې اتفاقي اچولې ده او خلکو د دوی په پلارانو باندې بد وي او د دوی خدایانو ته بد وي. زه به د ده علاج کوم. ما د ډېرو خلکو علاجونه کړي دي. زه به د ده علاج دپاره ورشم. زما دوی چې زه د نبي علیه الصلاة وسلام پسې وګرځېدم، په دې ورځ مې پیدا نه کړ. د سبا سهار ما زما نبي علیه الصلاة وسلام سره ملاقات وشو. حتیم کې لمونځ کاوه. نبی علیه السلام د بیت الله شریف په حتیم کې ولاړ دی. په مانځه باندې زه ورغلم، خواته ورسره کېناستم. کله چې د مانځه نه فارغ شو نو نبی علیه الصلاة وسلام ته مې ځان ته متوجه کړ. هغه ما ته را توجه را واړوله او ما ورته وویل چې د عبدالمطلب زویه چې دا خلک ستا قوم ستا خلک ستا باره کې دا خبره کوي چې ته د دوی پلارانو ته بد وې او ته دوی ته دا خبره کوي چې دا ستاسو پلاران مخکې په دا ناحقه باندې وو او دا بوتان ناحقه دي او دوی وایي چې دوی مونږ کې بې اتفاقي مچولې ده. دا خبرې کې دا خبرې نبي علیه الصلاة وسلام ته وکړې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا خبرې خلاصې شوې؟ وایي زما خبره خلاصه شوه. نبی علیه الصلاة وسلام مبارک ورته خطبه شروع کړه. الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خطبه ورته ویلې نو د زما دوی چې ما ته دې خبرې ډېر خوند راکړ. زما ډېرو خلکو سره ملاقاتونه شوي وو، ډېر خلک ما لیدلي وو او د ډېرو خلکو خبرې ما اورېدلې وې، خو داسې کلام ما چېرته نه و اورېدلی. ما ورته عرض وکړ چې دا خبرې دې بیا تکرار کړه. نبی علیه السلام بل روایت کې داسې راځي چې نبی علیه السلام خپله دا خبرې دا خطبه یې ورته 3 ځلې تکرار کړه. یو روایت کې داسې راځي چې زما دوی چې ما ورته عرض وکړ چې دا خبره دې تکرار کړه، نبی علیه السلام بیا خطبه وویلې او ما ته د اسلام دعوت راکړ. وایي دا خبرې زما زړه کې ننوتې او همدغه ځای باندې زما د اسلام قبول کړ. او کله چې اسلام قبول کړ، کلمه د شهادت یې ویلې نو نبی علیه الصلاة وسلام ته عرض کړي چې د الله رسوله اوس به زه خپل قوم ته ورځم، خپل قوم ته به ورځم او د دې خبرې به دعوت ورکوم. نبی علیه الصلاة وسلام ورته ویلي ورشه. کله چې زماد خپل قوم ته ورغی، خپل قوم د علاقې ته ورسېد، خپل قوم ته دعوت ورکول شروع کړه. اوس دې وخت کې د باندې لمونځ فریضه نشته، زکات نشته، حج نشته، نور احکامات نشته، صرف کلمه د شهادت ویلې ده، ایمان باندې نبی علیه الصلاة وسلام سره اقرار کړی دی. فوراً د دې کلمې نور ته دعوت ورکوي. روایت کې داسې راځي، صحابه کې مولانا یوسف رحمت الله علیه دا حدیث راوړی دی چې کله دا زماد خپل قوم ته ورغی، د ماښام نه مخکې الله جل جلاله د ټول قوم ته هدایت وکړ، د ټول قوم په اسلام باندې مشرف شو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه واقعه مشهوره ده، موږ تاسې بار بار اورو، صحابه کې لیکلي ده چې کله اسلام باندې مشرف شو، د اسلام دین قبول کړ، نبی علیه الصلاة وسلام پسې ګرځېده، خلکو ویل داسې د الله پیغمبر ستا ملګری محمد خلکو ته د دې خبرې دعوت ورکوي. نو کله چې راغی نبی علیه الصلاة وسلام ته عرض وکړ چې داسې زه اورم، نبی علیه السلام فوراً ابوبکر رضی الله عنه ته دعوت ورکړ او هغه فوراً قبول کړ. څه سوال جواب یې ورسره ونه کړ، ځکه ورته صدیق ویلی شي. اول پړاو کې د نبی علیه السلام د خبرې تصدیق وکړ، ایمان یې راوړو او لاړ خلکو ته دعوت ورکړي. لوی صحابه کرام 4-5 کسه په لومړۍ ورځ باندې مسلمانان کړه، د نبی علیه الصلاة وسلام مجلس ته راوستل. خدیجه رضی الله عنها د ایمان باندې مشرفه شوه. دې وخت کې نور احکامات نه دي راغلي. مخکې ما عرض وکړ نبی علیه السلام حتیم کې مونځ کاوه، خو دا مونځ یوازې د نبی علیه السلام دپاره و، ځکه د الله نبي باندې مونځ یي، نورو خلکو ته امت ته به یې مونځ وروسته راغلی دی. دوی په خپل هغه ترتیب باندې مونځ کاوه، 2 رکعاته مونځ به یې کاوه. بعضې علما کرام فرمایي د سهار او د ماښام مونځ به یې کاوه. خو داسې ترتیب سره لکه مونږ او تاسې چې اوس 5 وخته مونځ کوو، داسې ترتیب سره مونځ نه فرض شوی امت باندې. خو نبي علیه الصلاة وسلام خپل مونځ کاوه.
خدیجه رضی الله عنها چې کله ایمان راوړ هغه دعوت چلاو هغه خلکو ته د اسلام دعوت ورکاو کوم زنانو سره چې دا غي تعلق هغه ته دعوت ورکاو هغه کې یو فاطمه رضی الله عنها دا هغه ته د اسلام دعوت ورکو هغه په وجه باندې هغه ایمان راوړو چې دا د عمر رضی الله عنه خور ده او دا هغه په وجه دا هغه خاون په ایمان باندې مشرف شو موږ تاسو ته واقعا معلومه ده چې دا هغه د وجه نبی الله جل جلاله حضرت عمر رضی الله عنه ته ایمان نصیب زما محترمو دوستانو د ایمان والا اولنې عمل اولنې منصب چې کوم ایمان والا ته متوجه دی او د کوم الله جل جلاله موږ او تاسو نه ټول انسانیت نه مطالبه کوي هغه د ایمان دعوت دی د ایمان دعوت سره د ایمان کې ترقی کیږي د ایمان دعوت سره ایمان کې پختګي راځي عائشه رضی الله عنها فرمایي وکم احکامات چې مدینه منوره کې الله پاک راولېدل که چیرته دا احکامات په مکه معظمه کې الله پاک را لېږلي وي نو ډېرو خلکو به دا احکامات نه وي پوره کړي د دې تحمل به نه وي کړی شوی چې کوم احکامات مدینه منوره کې الله پاک راولېږل زکات حکم راغی د حج حکم راغی د پردې حکم داسې نور احکامات مدینه منوره کې الله جل جلاله راولېږل زما محترمو دوستانو دا احکامات را لېږلو دپاره د الله جل جلاله ضابطه او قانون دا دی اول د ایمان محنت وشو 14 کاله مکه معظمه کې د ایمان خواري وشوه د ایمان دعوت چلېده د ایمان دعوت سره ایمان کې پختګي راځي مخکې ما عرض وکړو او ایمان کې استقامت نصیب کیږي او استقامت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه نقل دی اشرف علی تانوی رحمت الله علیه یو کتاب کې نقل کوي چې یو استقامت دا د زرو کرامتونو نه بهتر دی یو استقامت په ایمان باندې په اعمالو باندې په حالاتو باندې د مؤمن استقامت دا د زرو کرامتونو نه بهتر دی او استقامت د دعوت کیږي ایمان باندې په اعمالو باندې د الله پاک سره په تعلق باندې دا د دعوت نه بغیر نه نصیب کیږي تر څو پورې چې د هر مسلمان مؤمن مزاج کې دا خبره را نشي چې ما ایماني جوهر الله پاک چې زه د دې ایمان د ایماني جوهر د ایماني رڼا خلکو ته دعوت ورکم دې طرف ته خلک راوبلم د هر مؤمن منصب او وظیفه دا وه مصعب بن عمیر رضی الله عنه د مکې شهزاده دی قریشي ځوان دی ډېر ښایسته ځوان دی او د لوړ خاندان نه دی او روایت کې فضل اعمال کې مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلي دي چې په یو وخت باندې به د 200 درهمو کالي هغه وخت کې اغوستل لکه اوس زمانه کې د ډیرو پیسو دا یو جوړه کالي به اغوستل داسې حیثیت والا سړی دی خو کله چې ایمان راوړو د ایمان د دعوت لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ولېږه نبی علیہ السلام او صحابه هجرت نه کړي دای د ایمان د دعوت لپاره مدینه منوره ته ولېږه او هلته خلکو ته د ایمان دعوت ورکاو قرآن چې څومره نازل شوی او دغه وخت کې د دې دعوت خلکو ته ورکاو لږه حصه د قرآن نازله شوی وه ټول قرآن خو 23 کاله کې مکمل شوی دی مصعب بن عمیر رضی الله عنه چې کله مدینه منورې ته لاړ هلته د ایمان دعوت چلاو خلکو ته چې کوم قرآن دغه وخت کې نازل شوی د هغې دعوت یې ورکاو مقوري باندې یعنې لولونکي مدرس باندې مشهور مبلغ باندې اسعد بن زراره رضی الله عنه سره دی رو دی وخت کې د مدینه منورې سرداران اسید بن حزیر او سعد بن معاذ د لوی سردارانو د انصارو د قبیلې د اوس او د خزرج د قبیلو دا خبر شو چې یو نوی سړی راغلی دی زمونږ خلک چې دی دا ناپوهه جوړوي بېوقفانې جوړوي یعنې خلک چې دی دا باطل دین نه راوړي د اسلام دین کې داخلوي نو هغوی راغله او اسعد بن زراره چې دی دا د اسید بن حزیر رضی الله عنه د ترور زوی و وروسته به یې درېواړو ایمان راوړی دی و چې تا څوک ځان سره راوستی دی زمونږ داسې زمونږ خلکو ته نوې خبرې کوي نو اسعد بن زراره رضی الله عنه د ورته وویلې چې ته د خبره واوره ته د خبره حقه وه خو وبې منې او که خبره بیا د منع کولو باک نشته بیا که ته وایې چې منې که بیا به مونږ منې کړو دا خبره
نو کله چې هغه کېناسته مصعب صفتونه بیان کړو د قرآن دعوت ورکړو د قرآن تلاوت ورته مخې ته وکړو نو کله چې دا خبرې واورېدې قرآن کې کشف دا دې کې جذابیت دی د حق خبرو کې جذابیت دی د حق دعوت کې الله پاک جذابیت یې چیرته چې د حق دعوت چلیږي الله جل جلاله هلته د حق رڼا خوري مصعب بن عمر رضی الله عنه چې د اسلام دعوت ورکړ هغه په اسلام باندې مشرف شو د اسلام دین قبول کو ویل چې دا خو ډېرې ښایسته خبرې دي ډېر بهترین کلام دی تاسو خپل دین کې خلک داخلوئ څنګه داخلوئ وایي غسل وکړه پاک کالي واغونده او ایمان راوړه مسلمان شو بېرته ورغی سعد بن معاذ ته هغه هم راغی خبره واورېده او الله جل جلاله ورته ایمان نصیب کړ قاعده او ضابطه دا ده د الله جل جلاله الله جل جلاله چا کې چې انابتي خبره اوري الله جل جلاله ورته هدایت کوي قرآن کې الله جل جلاله فرمایي یهدي الیه من ینیب الله جل جلاله هغه چاته هدایت کوي چا کې چې انابتي خبره اوري خبره ته متوجه کیږي اوس موږ تاسو بازار کې دعوت چلو کوم خلک خبره اوري الله جل جلاله دا غوي ذهن بدل کې سي روزه ته تلوي خورل ته څلور نشتا ایمانی ماحول ته شب جمعه ته دراتګ الله پاک ورته توفیق ورکړي بعض خلک خبره نه اوري چا کې چې انابت نه هغه ته الله جل جلاله د ایمان جوهر او د اعمال هغه توفیق نه ورکړي دیو جن داعیبه خلکو باندې داسې مهنت کوي داسې به د ایمان دعوت چلی چې خلک په ایمان کې داخل شي هر حال کې په هر ځای کې په هر وخت کې داعیبه دعوت چلی د ایمان دعوت به چلی ځکه د ایمان دعوت سره ایمان کې ترقی کیږي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي جددوا ایمانکم قیل وکیف نجدد ایماننا قال اکثروا من قول لا اله الا الله الجنه زیره واخلې او زیره نورو ته ورکړي چې چا لا اله الا الله ویلې جنت کې به داخل شي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زیره واخلې یعنی تاسو ته هم زیره دی چاته چې خبره مخاطب ده او دا نه ده چې یوازې تاسو لپاره ده نورو خلکو ته هم زیره ورکړي دا ناس خلک په دې مکلف دي د الله نبی فرمایي نورو خلکو ته زیره ورکړي چې څوک جنت کې داخل شو چې چا لا اله الا الله ویلې جنت کې به داخليږي د لا اله الا الله ویلو والا به جنت کې داخليږي لا اله الا الله ویل یو د لا اله الا الله وینا ده یو د لا اله الا الله ذکر دی د لا اله الا الله ذکر دا انفرادي عمل دی ځان سره ویل او د لا اله الا الله دعوت چلول دا اجتماعي عمل دی دیو جن هر صحابي او هر پیغمبر د الله پاک هر استازي خلقو ته د لا اله الا الله دعوت ورکړي هر پیغمبر خلقو ته وایي اے خلقو لا اله الا الله وای کامیاب بشي د موسی علیه السلام هم دغه دعوت دی د نوح علیه السلام هم دا دعوت دی داسې د صالح علیه السلام هم دا دعوت دی د شعیب علیه السلام هم دا دعوت دی څومره انبیا علیه السلام چې د هغوی قصې قرآن عظیم الشان کې ذکر شوي دي د دې ټولو دا دعوت دی چې خلکو لا اله الا الله وایي کامیاب بشي او دعوت سره زما محترمو دوستانو ایمان کې ترقی کېږي مخکې ما عرض کړی دعوت د ایمان دپاره ضروري دی موږ او تاسو نه الله پاک ایمان غواړي الله جل جلاله زموږ او تاسو نه ایمان غواړي او د ایمان په طاقت باندې اعمال کېږي زما محترمو دوستانو حالاتو کې اسبابو ته متوجه کېدل دا د غیرو مزاج دی او په حالاتو کې اعمالو طرف ته متوجه کېدل دا د مؤمن مزاج دی د ایمان والاو مزاج دا دی چې دا په هر حال کې په هر وخت کې په هر مشکل کې په هر پریشانی کې به دغه وخت سبب ته نه متوجه کېږي او نه به دغه وخت حال ته متوجه کېږي بلکې هغه وخت کې به دغه وخت عمل ته متوجه کېږي د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین تربیت د الله نبی داسې کړی د الله نبی صحابه کرام داسې تربیه کړي په هر مشکل کې په هر پریشانی کې په هر حال کې به الله جل جلاله طرف ته متوجه کېدل د الله نوم به اخیستو د الله د نوم دعوت به چلاو ابو العلا الحضرمي رضی الله عنه داسې د سمندر په ساحل په غاړه کې د یو خلکو د یو علاقې خلکو سره مقابله وه جماعت ورسره دی خپل ملګري ورسره دي کله چې هغه علاقې ته ورسېدل نو هغه دغه علاقې خلکو ریګستاني علاقه د سعودي عربستان موږ تاسو حاجي صاحبانو لیدلی دی سخت سرې شګې دي اوبه پکې ډېرې کمې پیدا کېږي یو ځای کې د اوبو لږه غوندې چینه وه هغه د هغه علاقې خلکو پټه کړه
او خپل لاړل چې د کشتۍ کې سوار شو جزیرې ته ټاپوزمې ته پورې وتل. نو کله چې ابو العلا الحضرمي رضی الله عنه صحابه کرام راغله د اوبو د رقم نشته، ډېر تږي شو، سورلۍ تږي شوې، پریشانۍ کې واقع شو. ملګرو ورته عرض وکړو چې څه به کېږي، اوس به څه کوو؟ نو امیر صاحب ورته وایي خپل جماعت ملګرو ته چې راځئ چې اوس هغه وکړو چې د الله نبي کړي دي. که الله طرف ته متوجه شو او منځونه یې وکړه، 2 رکعاته منځ یې وکړه، دعا یې وکړه چې الله موږ ستا د دین دپاره راوتلي یو. کله چې دعا وکړه عمل یې وکړو، هغه عمل یې وکړو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د مبارک وجود نه وتلی دی. نو الله جل جلاله د عمل د کولو د وجې نه ورباندې باران وکړ، باران ورباندې راکوز شو. سورلۍ چې دی اوبه وڅښلې، دوی اوبه واخیستې، لوښي ډک کړه او بیا د کفارو په تعقب کې داسې ورغلل، ورپسې هغوی پسې ورغلل، ویې لټول. کله چې ورغلل ساحل کې سمندر په پورې غاړه هغوی پورې وتې دي، هېڅ سبب نشته، کشتۍ نشته، وسایل نشته. نو بیا څه کوي؟ طرف ته نه متوجه کېږي چې اوس به لاړ شو چېرته به کشتۍ پیدا کړو، څه وسایل اسباب به پیدا کړو، نه، بیا هم عمل طرف ته متوجه کېږي. امیر صاحب خپل جماعت ملګرو ته ویلي چې موږ او تاسو د الله د دین دپاره راغلي یو، بسم الله ووایئ، د الله نوم واخلئ. او دا 4 الفاظ ابو العلا الحضرمي رضی الله عنه د الله نومونه واخیستل: یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علیم یا عظیم یا حلیم. دا 4 نومونه دا یې واخیستل، الله طرف ته متوجه شو. ملګرو ته ویل بسم الله وکړئ او سمندر د اوبو د پاسه ورځئ. سره د سورلیو د اوبو د پاسه ور روانو لکه تور سړک باندې چې روانې، پورې وتل، هغه ټاپوزمې جزیرې ته ورغلل. هغه کفار مشرکین یې راونیول، قیمتونه یې ترې راواخیستل، هغوی هم بندیان کړل، بېرته په همدې طریقه باندې را پورې وتل. د اوبو د پاسه داسې روانو لکه په تور سړک باندې چې روانې. دا د کوم عمل د وجې نه چې هغه حالاتو کې الله طرف ته متوجه شو. په حالاتو کې زما محترمو دوستانو اعمالو ته طرف ته متوجه کېدل دا د ایمان په هر حال کې به د مؤمن مزاج دای چې اعمالو ته به متوجه کېږي. او په اعمالو کې د ټول نه لوی عمل نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي فاستقم کما امرت، په خپل ایمان باندې مستقیم پاتې شه، د دې دعوت چلوه. اخره پورې نبی علیه الصلاة والسلام د ایمان دعوت چلی. خلکو ته د ایمان اخري وخت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الفاظ د خولې نه راوځي، منځونه کوئ او خپلو خادمانو سره ښه سلوک کوئ، خپلو ماتحتو سره ښه سلوک کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام د وفات په وخت کې هم دعوت چلی، په سفر کې هم دعوت چلی، په خپل مسجد کې هم دعوت چلی، په هر حال کې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام دعوت چلی. صحابه کرام د دین داعیانو، د دې وجې نه صحابه کرامو ایمان کې ترقي وه. او دې سره سره زما محترمو د ایمان خوف به ورسره و، ایمان باندې به ویرېدل. صحابه کرام په خپل ایمان باندې داسې ویرېدل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زموږ او ستاسو په دین کې ډېر لوی حیثیت دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته 2یم خلیفه دی او ډېر مناقب احادیث مبارکو کې راغلي دي. عمر رضی الله عنه وایي چې کله ایمان راوړو نو دغه وخت کې مسلمانانو په ښکاره باندې منځونه په بیت الله شریف کې په ښکاره عبادت شروع کړ. او عمر رضی الله عنه په ښکاره باندې هجرت کړی دی. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې عمر چې په کومه کوڅه او لاره باندې تیر شي، په دې لاره باندې شیطان نشي تللی. یو ورځ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی او نور صحابه هم ورسره ناست دي او د مدینې منورې ماشومان جنکۍ دي، دا د لار ورسره دی، دا چې دی دغه کوي، یو څه شعرونه وایي د نبي علیه الصلاة والسلام، مناقب بیانوي، د نبي علیه السلام صفتونه کوي، اشعار وایي. نو دې وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه د هغه په نه را روان دی راغی. کله چې عمر رضی الله عنه د جنکو ماشومان ولیدو نو وایي دوی د خپل د لار میلار پټ کړه، منډه کړه، لاړې ټولې ځانونه پټ کړه. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عمر چې کوم ځای ته راشي، کوم مجلس ته راشي، هلته بیا چې دی شیطان نشي پاتې کېدلی. زما محترمو دوستانو عمر رضی الله عنه دومره لوی حیثیت دی په دین کې، خو کله چې په نیزه باندې ووالی شو، اخري وخت دی، عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما یې سر مبارک په دې زنګون باندې ایښی دی
او ما ته وی زما بچیا دا زما مخ په خاورو باندې کېده، دا زما مخ په دې خاورو باندې کېده چې د الله جل جلاله را باندې رحم راشي. او حذیفه رضی الله عنه راوغوښته. حذیفه هغه صحابي دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته د منافقانو نومونه ښودلي وو. صاحب السر دی، د نبی علیه الصلاة والسلام رازدار دی. کله چې هغه راوغوښته ورته ویې ای حذیفه تا ته قسم در کومه ستا دې په الله قسم وي چې بل چا باره کې ستا نه پوښتنه نه کومه، د عمر باره کې ووایه چې دا خو به منافق نه وي. سبحان الله، د عمر رضی الله عنه غوندې لویه هستي د وفات په وخت کې، د شهادت په وخت کې نیزه باندې لګېدلی دی او حذیفه رضی الله عنه راغواړي ورته وایي چې زما باره کې دا خبره وکړه، بل چا باره کې ستا نه پوښتنه نه کومه چې زما باره کې دا خبره وکړه چې زه خو به منافق نه یم. حال دا دی چې د الله نبي د کائناتو سردار ورته فرمایلی دي چې ای عمره ته 10 مبشره وکړي. او چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې جنت ته داخل شو، هلته د ملغلرې یو لوی محل ولیدو، ښایسته محل یې ولیدو، ښایسته بلډینګ یې ولیدو. نو نبي علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې دا محل د چا دی، دا تعمیر د چا دی، دا بلډینګ د چا دی؟ نو ملایکو ورته عرض وکړ چې دا د قریشو د یو ځوان دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما زړه کې دا راغله چې دا به زما وي. نو بیا مې ورته پوښتنه وکړه چې دا د چا دی؟ نو وایي چې دا د حضرت عمر رضی الله عنه دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما زړه غوښتل چې کله عمر رضی الله عنه ته دا خوب کې راوه قصه یې ورته کوله چې زما زړه غوښتل خو چې دې کور ته داخل شم، دې محل ته داخل شم، دا وګورم. خو زما عمر رضی الله عنه چونکې ډېر چې دی داسې ایمان په حال د ایمان کې مضبوط سړی دی، نو زما ته حیا راغله چې د عمر رضی الله عنه هغه محل ته نبي علیه الصلاة والسلام ته عمر رضی الله عنه عرض کړي چې د الله رسوله تا به لیدلی وی که نه؟ د جنت زیری ورته د الله پیغمبر ورکړی، جنت کې ورته د محل زیری ورکړی. و زما محترمو دوستانو خپل ایمان باندې یېرېږي. د خپل ایمان حالت دا دی کله چې د مدینې منورې مسجد ته راشي عمر رضی الله عنه غوندې لوی صحابي، نو خلکو ته وایي راځئ موږ سره کښېنئ لږ ساعت چې ایمان راوړو، راځئ موږ سره لږ ساعت کښېنئ چې ایمان راوړو. معاذ بن جبل رضی الله عنه خلکو ته دعوت ورکوي راځئ موږ سره پاتېږئ چې لږ ایمان راوړو. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه خلکو ته وایي راځئ موږ سره کښېنئ چې ایمان راوړو، راځئ موږ سره کښېنئ چې لږ ساعت ایمان راوړو. اجلس بنا نؤمن ساعة صحابه کې حدیث دی. کله چې عبدالله بن رواحه دا خبره خلکو ته کوله، یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض کړي ای د الله رسوله دا عبدالله بن رواحه موږ ته وایي چې راځئ چې لږ ساعت ایمان راوړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې عبدالله بن رواحه د رواحه زوی باندې د الله پاک رحم وکړي، دا ایمانی مجلسونه خوښوي. دا الحمدلله موږ او تاسو د شبې جمعه کې چې راجمع کېږو، خپل مسجد کې مشوره کې راجمع کېږو، په خپل مسجد کې تعلیمي حلقه کې راجمع کېږو، دا ټول ایمانی مجالس دي. تبلیغ کې د ایمان زده کول دي، د ایمان دعوت دی، د ایمان مذاکرې دي، د ایمان مجلس سره د ایمان مذاکرو سره ایمان کې ترقي کېږي. او تبلیغ کې زما محترمو دوستانو لومبۍ خواري د ایمان خواري ده. مخکې ما عرض وکړو د ایمان دعوت سره ایمان کې ترقي کېږي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې ایمان ستانه مطلوب دی چا چې لا اله الا الله اخلاص سره ویلي جنت کې به داخل شي. اوس د کلمې اخلاص څه شی دی؟ خلکو پوښتنه وکړه چې د کلمې د اخلاص نښه څه ده؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا ایمان او ستا کلمه تا د حرامو کارونو نه منع کړي. تا لا اله الا الله ویلې ده چې د لا اله الا الله وینا موږ او تاسو د حرامو کارونو نه منع کړي. بل ځای کې حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې تا ایمان خوشحاله کې، نیک عمل دې خوشحاله کې او ګناه دې خفه کې، په دې پوه شه چې ته مؤمن یې. کله چې تا ایمان نیک عمل باندې ستا په زړه کې خوشحالي احساس شي، زړه ته دې خوشحالي راغله او د بدو عملونو د وجې نه زړه ته خفګان راغی، ګناهونو د وجې نه ستا زړه کې درد پیدا شو، امت کې فساد دی، بېدیني ده، ګناهونه خورېږي، د مؤمن شان دا دی چې د زړه کې به درد دي، د سره به غم وي، هر ځای کې په هر حال کې به متوجه کېږي دې طرف ته چې اوس دا حالات څنګه الله جل جلاله بدل کړي، دا مشکلات پریشانی څنګه الله جل جلاله بدل کړي. په هر مشکل کې په هر پریشانی کې به اعمالو طرف ته متوجه کېږي. یو حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، منتخب کا حدیث کې حدیث دی
وی کله چې مسلمان مؤمن ته مشکل پیښ شي څه پریشانی ورته پیښه شي دا دعا دی وی اللهم انت خلقتني وانت تهدني وانت تميتني وانت تسقيني وانت تحيني وانت تميتني دا لږه غوندې دعا ده و چې دا څوک وي وی چې څه مشکل دی څه پریشانی دی دا به الله پاک ورته حل کړي او په هر مصیبت کې هر مرض کې دا اوس خلک وی حالات دي کنه دا مرض راغلی دی او دا مرضونه دي مسلمانانو کې چې آفت او مصیبت او پریشانی راځي په دنیا کې چې حالات خرابېږي دا د مسلمانانو د بدن نه وتلو اعمالو د وجې نه خرابېږي د ګناهونو د وجې نه داسې مرضونه پیدا کېږي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا علاج مرضونه به پیدا شي د بې حیایۍ د وجې نه د ګناهونو د وجې نه مسلمان به کوم طرف ته متوجه کېږي دعاګانې به وي د هر بد مرض اورېدو سره به مسلمان دعا وي مسلمان اللهم اني اعوذ بك من الجنون والبرس والجذام ومن سيء الاسقام دا دعا ده مسلمان به دعا وي چیرته د خبر واورېدو چې پلاني ځای کې ناشنا مرض دی او چا درته ویلي چې زه په دې مرض باندې اخته یم خبر دی واورېدو مسلمان به فورا دعا طرف ته متوجه کېږي عمل طرف ته به متوجه کېږي په حالاتو کې به مسلمان دا نه چې حالات به په حالاتو باندې سمیږي نه حالات په حالاتو باندې سمول دا د کفر مزاج دی دا د غیرو مزاج دی د مسلمان مؤمن مزاج بدای چې حالات په اعمالو باندې بدلی حالاتو کې به اعمالو طرف ته متوجه کېږي دعاګانې به کوي د الله ذکر به کوي الله به یادوي مخکې ما عرض کړی هغه اعمال به کوي کوم چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک وجود نه وتلی دي الله جل جلاله موږ او تاسو نه د نبی علیه الصلاة والسلام زندگی غواړي او الله جل جلاله قرآن عظیم شان کې اعلان کړی دی الله جل جلاله فرمایي چې تاسو پرېږدئ هغه خلک فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم دی آیات کریمه کې الله جل جلاله دا خلق بارک فرمایي څوک چې د الله پاک د احکامات او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقونو مخالفت کوي د الله پاک احکامات او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې زندگی کې نشته الله پاک فرمایي ان تصيبهم فتنه دې ته به فتنې ورسیږي او کومې فتنې مولانا الیاس رحمت الله علیه ملفوظ د دې آیات بارکه چې داسې فتنې لکه اوس چې موږ تاسو په دې حالاتو کې واقع یو خپل منځ کې دشمنۍ نه یو بل وجل یو بل چې د مسلمان نه په عذاب دی مسلمان ته تکلیف ورکوي او غیر کافر مسلمانانو باندې مسلط شي قتل و قتال به عام شي بيدینی به عام شي فحشا به عام شي د دې وجه بدای چې خلک مسلمانان مؤمنان به د الله پاک احکامات ماتي په دنیا کې به د الله پاک احکامات ماتيږي د نبی له صلوات و سلام د طریقو مخالفت وکړي زندگی به رواجونو باندې تیریږي فتنې به ورته په دنیا کې ورسیږي او بیا په آخرت کې یصيبهم عذاب الیم او دردناک عذابونه به د مرګ نه وروسته ورته مخامخ کیږي ځکه د دې وجه بدای چې د الله پاک د احکاماتو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو مخالفت کوي دنیا کې اوس مسلمان دی مؤمن دی ایمان والا دی کله چې واده راشي زما محترم دوستانو کور کې لږه غوندې خوشحالي پیدا شي مسلمان دې ته نه متوجه کیږي چې زلال شم د مفتی صاحب مولوی صاحب نه پوښتنه وکم چې مولوی صاحب دا واده د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دی کې کوم یو ده زما لباس په کومه طریقه دی زما معاشره په کومه طریقه ده زما ژوند زندگی په کوم ترتیب باندې مسلمان نه چې پوښتنه وکړي وایي چې واده دی کور کې او داسې شکل و صورت دی لباس دی معاشره ده خلک وایي زمونږ کلي کې دا رواج دی زمونږ ولایت کې دا رواج دی زمونږ قوم کې دا رواج دی زمونږ په ولایت کې دا رواج دی نه زما محترمو دوستانو په ټول افغانستان کې په ټوله دنیا کې یو رواج او یو خبره چلیږي چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله کې د الله پاک ټول احکامات پراته دي او محمد رسول الله کې ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې پراته دي د بیت الخلا نه نیولې تر بیت الله پورې ټوله طریقه او ترتیب بدی د محمد رسول الله په ترتیب باندې واده معاشره معامله اخلاق زندگی دکانداری تجارت لباس شکل دا به مسلمان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې برابرۍ مسلمانانو ته چې کوم فتنې را روانې دي وی کله چې د فلسطین والاو
او د اسرائیل منځ کې دا جنگونه شروع شو باندې شپږ کاله کېږي دا موږ تاسو اورو د فلسطینیانو او د اسرائیل جنگونه دي و یو عالم ته د فلسطین مسلمانان ورغله او ورته ویل چې موږ مسلمانان یو د اسرائیل په موږ باندې ظلم کوي او موږ سره د څنګه به چې صحابه کرامو سره د الله مدد راته ولې د الله مدد موږ ته نه راځي ویا عالم ورته وفرمایل ورته ویل چې د الله مدد خو راځي د الله مدد هر حال کې راځي د مؤمن سره د الله مدد ضرور دی خو کله چې د الله مدد راشي د الله نصرت راشي لاندې چې وګوري د فلسطین والاو د اسرائیل منځ کې فرق نه کیږي لباس یو رقم دی شکل صورت یو رقم دی ټول ارث معاشره معامله یو رقم ده نو د الله مدد بیرته لاړ شي اوس د مسلمان شکل صورت د مسلمان لباس معاشره او معامله واده او غم خادي ټول د غیرو په طریقه باندې دي ځکه د الله مدد مسلمانان مؤمنانو سره نشته مؤمن ارزه کې مسلمان ولې پریشان دی د الله د نبی د سنتو مخالفت کیږي مخکې ما عرض کړو د الله د نبی د سنتو د مخالفت د وجې نه د الله پاک چې د فتنې را لېږلي په دنیا کې او د الله پاک عذاب روان دي زما محترمو دوستانو دې ټولو فتنو نه د وتلو دپاره د الله پاک احکامات پوره کول غواړي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت زندگی کې راوستل غواړي د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دا درې خبرو باندې مشتمل د نبی علیه الصلاة والسلام اتباع موږ او تاسو نه الله جل جلاله غواړي اطیعوا الله واطیعوا الرسول الله جل جلاله فرمایي زما د پیغمبر اطاعت وکړئ کله الله جل جلاله فرمایي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا کوم څه چې اتباع دا درې ترتیب سره ده د نبی علیه الصلاة والسلام اتباع د هر مؤمن مسلمان نه الله جل جلاله غواړي په عبادت کې په عادت کې او په دعوت کې د هر مسلمان عبادات څومره عبادات چې موږ او تاسو باندې الله پاک فرایض او احکامات موږ او تاسو را لېږلي دي دا ټول عبادات باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې منځ کې طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام د حکم قرآن کې راغلی دی اجمالی طور باندې تفصیلی په احادیثو مبارکه چې خلک حاضر سرسخت نه سرسخت خلک براغلو نبی علیه الصلاة والسلام به داسې اخلاق ور سره وکړو داسې نرمي محبت به ور سره وکړو چې الله جل جلاله به د هغوی زړونه واړول الله جل جلاله به د هغوی زندګي بدله کړه حکم بن کیسان راغی صحابه کرام جماعت امیر وی چې دا وهي سر ته وهي قتل کوي مقداد رضی الله عنه فرمایي نه ما ورته ویل چې امیر صاحب ماته دې اجازه راکړه چې دا د نبی علیه السلام مجلس ته بوتم د نبی خواته ورولم کانو لوی سړی و مقداد رضی الله عنه نور صحابه او امیر ته ویلي د جماعت چې کوم امیرو چې دا به موږ نبی علیه السلام ته ورولو هغه ورته اجازه وکړه رای واسطه نبی علیه السلام مجلس کې چې کله حاضر کو نبی صلوات و سلام ورته دعوت ورکړي مسجد کې ناشته نبی دعوت ورکړي به ایمان نه راوړي او د الله رسول نستړی کیږي عمر رضی الله عنه دې خواته ناشته عمر رضی الله عنه ورته عرض کړي دا الله رسوله دا ایمان نه راوړي را پرې والسلام عمر رضی الله عنه طرف توجه ونکړه بالکل ورونه قتل د داعی بزړه کې با د مدعو لپاره د هدایت طلبي داعی به دا غواړي چې څنګه داخل په د اسلام باندې مشرف شي څنګه الله جل جلاله دې ته هدایت وکړي د نبی علیه الصلاة والسلام ورته دعوت خبره شروع کړه اخر هغه سړی ایمان راوړ حکم بن کیسان مسلمان شو زما محترمو دوستانو د نبی علیه الصلاة والسلام داسې اخلاق دي عمر رضی الله عنه وایي چې دا ما ته ترس راغی په نبی علیه السلام باندې زړه مې ور باندې خوږ شو چې دا د الله پیغمبر دی او دلته دعوت ورکوي او دا ایمان نه راوړي دې وجې نه ما دا خبره وکړه چې دا را دې خوا که چې سر ته وومه خو د الله پیغمبر داسې اخلاق والا دی داسې محبت والا دی چې زما محترمو دوستانو دعوت ورکوي ستړی شو اخر کې هغه ایمان راوړو یو پهلوان راغی د عربو مشهور پهلوان دی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي ما ته په غېږه راشه کائناتو سردار امام الانبیاء اشرف الانبیاء دی څومره د الله پاک محبوب دی په دې کائناتو کې تی بهترین نشته زما محترمو دوستانو یو پهلوان ورته راځي پهلوان ته وایي ما سره پهلواني وکړه په غېږه راشه
یو مولوی صاحب ته څوک وي یا یو حاجي صاحب ته څوک وي چې ما ته په غېږ راشه څومره غوسه کېږي ورته د الله پیغمبر ته وایي ما ته په غېږ راشه نبي علیه الصلاة وسلام ورته وایي په غېږه درځم خو شرط راوړي زما شرط دا دی چې که چېرته مې راڅملولې بیا به ایمان راوړي بیا به مسلمانېږي نبي علیه الصلاة وسلام مبارک په غېږه باندې ورغی راڅملاو وایي نه اوس خو به زه غلط شوم بیا به راځي غټ مشهور پهلوان دی د عربو ځان باندې خود یقین دی چې ما خو څوک نشي راڅملولی دویم ځلې نبي علیه السلام راڅملاو دریم ځلې نبي علیه السلام راڅملاو اخر چې دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي اوس ایمان راوړه ایسته کلمه د شهادت ویلي او الله پاک ورته ایمان نصیب داعي به چې دی حریص د خلکو په هدایت باندې خپل ځان خپل حیثیت به قرباني مسلمان به خپل حیثیت قرباني د دې لپاره چې الله جل جلاله خلکو ته